परदेसियों से न आकियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। और जमंग टपद चे द मुसाफरो यारी मकड़ा, द मुसाफरो हस्पी झील वलाड़ी दी दा दे ज़रगुनु कालो ज़ड़ा टपद दा ढेर गुस्ताख सदा दा ढेर गुस्ताख ज़माना दा। ताता दरोग वाई सदा आईने न पेजने, ताता दरोग वाई सदा आईने न पेजने, द खपल हुसन ज़रगुन बाने न पेजने। ओ पबाड़ियों पर से रवाने प प्रदो दश्तों के, पबाड़ियों पर से रवाने प प्रदो दश्तों के, द खपल खपोल आंदे प्रते खजाने न पेजने। पबाड़ियों पर से रवाने प प्रदो दश्तों के, द खपल खपोल आंदे प्रते खजाने न पेजने। ज़मुंग तारीख हसे ज़मुंग न खलक न पटवी, ज़मुंग तारीख हसे ज़मुंग न खलक न पटवी, पके ज़मुंग द अज़मतुनो ज़माने पटी दी। ज़मुंग तारीख हसे ज़मुंग न खलक न पटवी, पके ज़मुंग द अज़मतुनो ज़माने पटी दी। और पदेश मक बांधे हसी करखे न उबासम, ज पदेश मक बांधे हसी करखे न उबासम, पके दनन द सरो जरो खजाने पटी दी। और दा दो शेरुन नूर दी चेता तब उलशी जमा द बर्बादे अंदाजा, ता तब उनशी जमा द बर्बादे अंदाजा। जो सुम्र ढेरो अरमानुनो अधीरा देखलमा, ता तब उनशी जमा द बर्बादे अंदाजा, द सुम्र ढेरो अरमानुनो अधीरा देखलमा। उस्ता मुख्तसर मोहब्बत, स्ता मुख्तसर मोहब्बत ढेर रा मुख्तसर क्रमज़, स्ता मुख्तसर मोहब्बत ढेर रा मुख्तसर क्रमज़। खुदेस दा द सोज़रु किताब व खुलासा दिकड़ा, ता तब उनशी जमा द बर्बादे अंदाजा। खुदेस दा सुम्र अरमानुनो अधीरा दिकड़ा, उस्ता मुख्तसर मोहब्बत ढेर रा मुख्तसर क्रमज़। खुदेस दा द सोज़रु किताब व खुलासा दिकड़ा। दा दो शेरुन नूर दीचे वड़ पड़ बखनवी खबर पर दलील पकार मुकालिमे ला किनारा द रोदिनिल पकार और शपेले यवदा, शपेले यवदा गगउन की जुदा जुदा दी, शपेले यवदा गगउन की जुदा जुदा दी। शपेले द शपुन और किशपेले दे इसराफिल पकार दा फैसला बता सकते वड़ पड़ब न कहू खबर पर दलील पकार मुकालिमे ला किनारा दरो दलील पकार शपेले वदा गगउन की जुदा जुदा दी। शपेले द शपुन और कशपेले द इसराफिल पकार और खलक दी पके टोल पटोल खागली दी द कदर वड़ खलक दी। ननने मजलस चिकम सड़ी रा जोड़ कड़े दे जमंगा नाजिम से या चेयरमैन से लागी सरनूर मलगरी आगी द कदर वड़ दी
دا د ډېر لرې لرې نه خلک یې دانش صاحب د دیر نه راغلی دی عاجز صاحب دا دی په تکلیف کې بیمار هم دی خو ځان یې راورسه او دغسې د نورو ځایونو نه خلک راغلي دي تاسو دا مشاعره واورېده زه به څه وایم چې کم یو ښه کم یو نه و ښه د دې ټولو مختلف خیالونه او د ټولو د نظر زاویه بدله بدله وه خو دا وه چې ژبې پښتو وه او د هغې پیغامونه د دغه پښتو د شعر پیغامونه چې کوم هغه زمونږ د دې خاورې د دې قام د دې اولس د مسلو سره او د پښتني رومان سره د پښتني مینې سره وابسته خیالونه او پیغامونه هغه تاسو واورېدل ډېر خواږه یې لرل ډېر درانه یې لرل ډېرې معنی یې لرلې داسې الفاظ هغې راغونډول چې سړی به ورته حیرانېږي چې دا د کوم ځای نه راټول کړي دي وروڼو زموږ ژبه ډېره عظیمه ژبه ده تاسو ته د خپلې ژبې د عظمت زما په خیال چې پوره اندازه نه کېږي بلکې هیچا ته نه کېږي خدا ده چې که مونږ لټون وکړو نو دلته چې ډېر مخکې کم خیالونه پیدا شوي دي هغه په نورو ژبو کې اوس پیدا کېږي زه ډېر مثالونه لرم خو ډېر نه ستاسو د پوهې مطابق چې تاسو پې پوهېدی شئ او په اسانه پې پوهېدی شئ ګلستان بابا د دې علاقې خواوشا چېرته یو شاعر و د پولو پټو شاعر و ګلستان بابا تاسو به د هغه شعرونه په دا باجي ریکارډي باجې چې راغلې وې په هغې کې به مو اورېدلي د ریډیو نه به مو اورېدلي د ټلویزیون نه به مو اورېدلي د هغه شاعري نو موږ ورسره پخپله د باجو په دور کې ډېر اشنا شوي وو یا چې چېرته به دغسې مجلسونه راغله نو د ګلستان بابا شعرونه به یې پکې وي نو هغه په یو وخت کې داسې شعرونه ویلي دي چې تاسو به اورېدلي وي چې د ښار په خوا کې 5 پیران دي یاره ډېر نازولي د سبحان دي یاره د ښار په خوا کې 5 پیران دي یاره دا به مو اورېدلي چې ګلونه راوړه د ګلزاره نن مې اشنا راځي د ښاپیرو د باغ مال یاره او دا د دې ریډیو د جوړېدو نه هم مخکې شعرونه وو دا ریکارډي باجې د دې ریډیو نه هم مخکې وې او بیا ریډیو ته دغه شعرونه راغله بیا کیسټو ته راغله تر اوسه هغه ژوندي دي خو تاسو یقین وکړئ چې دا زما د یادو خبره ده چې دغه خو مې ډېره لږه یادېږي چې په فلم چې کوم دی زه لومبې فلم مې کتو نو هغه داسې فلم و چې هغې کې خبرې نه وې اشارې به وې په اشارو به خبرې وې نو په هغې کې خبرې نه وې نو چې کله دا فلمونه د دې جوګه شو چې پکې خبرې هم وشوې او خبرې پکې پټ کړې شوې چې یعنې خبرې به پکې اوس کېږي سړی چې کمې اشارې کوي هغې سره به خبرې کوي او ته به یې اورې نو دا سندره راله چې بهارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے د ربي په آواز دا سندره راغلی دا ډېر وروستو د ګلستان نه په کلونو وروستو راغلی ده یو بل مثال یې در کومه چې د دې نه هم ډېر وروستو زموږ د پښتو یو ټپه ده تاسو ته وایم خو د هغې نه وروسته یو بل فلم راغی نو د لتا په آواز کې یوه سندره راله چې پردیسیوں سے نہ آکیاں ملا
परदेसियों को है एक दिन जाना او زمونږ ټپه ده چې د مسافرو یاري مکړه د مسافرو اس په زیل ولاړې دي دا د زرګونو کالو زړه ټپه دا ستاسو د ژبې عظمت دی دا ستاسو د ژبې کمال دی داسې خیالونه پکې زمونږ په فولکلور کې پیدا شوي دي زمونږ د چاربیتې په دور کې بلا مثالونه دي خدا د چې وخت ډېر لږ دی زمونږ هم لاره ډېره ازغنه غوندې لاره ده او زه خپله چې کوم دی نو لکه لږ بیمار هم یم نو دوایي هم خورم ما د ځان سره خو راغستې نه ده نو موږ به هم ځو او تاسو هم دومره په صبر او استقامت دا مشاعره واورېده چې دې شاعرانو ته تاسو دا یقین ورکړ چې لکه موږ اورېدونکي خلک یو او موږ د خپل ژبې سره موږ د خپل قام زموږ د خپل ولس سره مینه ده موږ د خپل کلچر سره مینه لرو موږ د خپل تاریخ سره مینه لرو دا دوه دریو کسانو یو واړه واړه مثالونه دي هغه درته پیش کوم خلیل جبران یو دغه دی دا زموږ چې کوم لوستي خلک دي هغه یې پیژني هغه یو وړوکی نظم ویلی دی نو هغه داسې دی چې که غلام اوده ووینې راویښې که که غلام اوده ووینې مې راویښه وه داسې ده خبره که غلام اوده ووینې مې راویښه وه کیدی شي چې دې د ازادۍ خوب ویني وایي چې ما ورته وویې چې که غلام اوده ووینې راویښې که او د ازادۍ په معنا او مفهوم یې پوه که دویمه خبره فرانس رسکن یو پروفیسر دی پوهان دی هغه وایي چې یو کنجوس دولتمن یو شوم دولتمن خپل ورک شوی دولت نشي سندره کولی خو یوه پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کولی شي دا تاسو چې د دې خلکو دا سندرې اورئ دا شاعري اورئ دا سندرې دي که موسیقۍ ته راشي نو دا سندرې دي نو دا زمونږ د ورک محبت سندرې دي دولت سړی نشي سندره کولی ځکه چې د دولت سره د چا مینه نه پیدا کېږي څوک سره کار نه لري او بیا د شوم سړي دولت خلک وایي چې کمال یې کړی غازیان ورته وایي چې بس دا پرې راغلی دی وړی دی ښې کړي دي خو دا ده چې که یوه پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کوي د هر چا ورسره مینه پیدا کېږي د هر چا زړه پرې ورځي زړه یې ورسره درد دی نو د دې د شعرونو سره ما ته یقین دی چې د پښتنو زړونه هم درزېږي یوازې د دې زړونه په دغه شعر لیکلو نه دي درزېدلي ستاسو زړونه به هم درزولي نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او زه د دغه درناوي چې موږ ټولو ته مو یو درناوی راکړه موږ مو واورېدو په مینه مو واورېدو او موږ ته هم داد راکړه زموږ شاعرانو ته هم داد ورکړه زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او د محب باندې خلک دی سره د ټولو پښتنو تل ژوندي وي تل دې آباد وي او تل دې ژوندي اوسي ځکه چې دا وطن زمونږ شریک وطن دی دا زمونږ یو شریکه جولی ده دا زمونږ یو شریک عزیزولي ده نو دا وطن که موږ په اتفاق وو نو زما په خیال زمونږ نه څوک نشي ګډوډ کولی او که نه وو نو دا ډېره ګستاخه صدی ده دا ډېره ګستاخه زمانه ده رښتیا خبره دا ده چې که په دې وخت کې موږ داسې لوبه را سره وشو چې مهاجر شو نو ګورئ ملکونه نور چې کوم دی مهاجرتونو ته نه دي تیار پرېږدي به مو نه که په سیند کې ورپورې وځئ لوړ په لاس به درته ولاړي واپس به ورته راضي کېږي نو کله به دې غاړه راځئ کله به هغه غاړه ځئ کله به دې غاړه راځئ کله به هغه غاړه ځئ خدای مکه دا وخت دی خدای نه راولي نو ستاسو
ډېر زیاته مننه کوم او ډېره شکریه مو ادا کوم خو زمونږ په سر مزل دی ډېره زیاته مننه زه به هم او خدای هم ښه لره آباد اوسه آباد هغه پښتون سائل چې هر څوک یې د خپل سر تاج ګڼي راځئ چې ټول ورته ودرېږو ډېر په ټریبیوټ ډېر په احترام ډېر په مینه ټول به باسو ټول به باسو دا د پښتونخوا د پښتون وطن هغه سائل دی خدای دې ژوندی لري پښتانه خپل مشران ډېر کم نازئ خو چې نازئ نو بیا یې داسې نازئ د محب باندې ولس خپل سائل خپل پښتون سائل داسې لمانځي او داسې نازئ ټول لاسونه وپړقوئ سائل صاحب راځي شعرونه به وایي ښه ډېر شعرونه به وایي او اورو به یې رحمت شاه سائل صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د ښو جذبو د ډېرې مینې محب باندې ته زه یو ځل مخکې هم راغلی یم او دا د کفایت خان نیکه چې کوم و که نه سمین جان خان د هغې په اجره کې مونږ یو پروګرام په هغه باندې کړی و سمین جان خان دا خان د ملګرو په اولني دور کې زما په خیال چې د تعلیم وزیر پاتې شوی دی زمونږ د دې صوبې د تعلیم د دغه وخت آزادۍ نه پس یا د اوټونو راتلو نه پس مینجان خان زمونږ د تعلیم وزیر محب بانډا ډېر نامور او تاریخي کلی دی خو زه مونږ خو لکه په خپل وس کې نه یو دغسې تقریب نه چې راشو دي چې څنګه فیصلې کوي جو بس هغه به معلوم نو ما دا څه شعرونه دا دومره بلا شعرونه دي چې ما ته خو یادېږي نه چې او دا اریان هم یم چې زه زما نو چې زه څه شعرونه به دغلته وایم هغلته به څنګه خلک دي دلته خو چې د دې خلکو مونږ هغه مینه ولیده واز نه ځي لږ تاسو مخکې شئ نو بیا ولاړ شي تاسو لږ دا نه بره کېږي نه بره کېږي ښه نو ګورو زما شعرونه چې څه خو راته څو شعرونه رایاد شو نو هغه مې نوټ کړه د ځان سره چې او دا غزل درته پیش کوم نو زما نه خو بس دا شاعري را باندې ډېره شوې ده نو په دا دغه کې رانه ګډه وډه شي که نه او ترنم کې درته وایم ښه کوشش کوم اوس خو مونږ د تصویر او ترنم دواړو نه وتي یو خو پکې ګیر یو نو ماوی چې ورک به مې کړې ماوی چې ورک به مې کې ورک دې کړم که نه دې کړم ماوی چې ورک به مې کې ورک دې کړم که نه دې کړم زه خو هم ستا په زړه کې ستا سره هم څه دې کړم ماوی چې ورک به مې کې ورک دې کړم که نه دې کړم زه خو هم ستا په زړه کې ستا سره هم څه دې کړم زه د پښتون نصیبم ورک نصیبم وران نصیبم زه د پښتون نصیبم ورک نصیبم وران نصیبم د خپلې مینې د هجران د اور لمبه دې کړم د خپلې مینې د هجران د اور لمبه دې کړم ماوې چې ورک به مې کې ورک دې کړم که نه دې کړم زه خو هم ستا سره زه خو هم ستا په زړه کې ستا سره هم څه دې کړم ما وې چې ورک به مې کړې
زما شیرین خورې یا زما جانان وطنا زما شیرین خورې یا زما جانان وطنا